له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د سترې مرستې اعلان. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دغه مرسته داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو اړوندو څانګو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو روغتیایي وضعیت نازک بللی دی. یونیسف په خپلو تازه شمیرو کې ډیره کړې چې په هرو 40 میندوارو میرمنو کې یوه یې د زیږون پر مهال مري له خوارځواکۍ سره مخ کیږي. د نړیوالو بشري مرستو د بندیدو له امله په هیواد کې لسګونه روغتیایي ځایونه لا د مخه تړل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې که په افغانستان کې روغتیایي برخې ته بودیجه ځانګړې نشي دا وضعیت به په یو بشپړ ناورین بدل شي. د روغتیا نړیوالې ورځې په پار اروپایي ټولنې د افغانستان له روغتیایي برخې سره د 90 میلیونه یورو د ځانګړي کولو اعلان کړی. اروپایي ټولنې دغه مرستې د مور او ماشوم د روغتیا ترڅنګ ځینو نورو برخو ته ځانګړي کړي دي. د ګراوند نیوز د راپور له مخې اروپایي ټولنې ډیره کړې چې دا مرستې به د نړیوالې روغتیایي ټولنې له ماشومانو څخه د ملاتړ څانګې لخوا د مور او ماشوم روغتیا، تغذیې، رواني روغتیا، په نشهیي توکو د روږدو او نورو بیړنیو لومړیتوبونو کې ولګول شي. بلخوا بیا په کابل کې د روغتیا نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت مرستیال مولوي عبدالولي حقانی ویلي چې موږ په کلو او لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي د پراخولو لپاره کار کوو او د نوو روغتیایي ځایونو د جوړولو او په ټول هیواد کې د باکیفیته روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه پلان لرو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.